حکومت د پیښې د مخنیوي په ځای طالبانو ته پیغور ورکوي. نن ورځ د کابل ماښام څنګه په ویر باندې پیل شو، کومه دردونکې پیښه پکې رامنځته شوې ده. ویډیو تر پایه وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. نن ماښام په کابل ښار کې بیا یوه زړه بګنونکې امنیتي پیښه رامنځته شوه. د کابل د برکلي په سرلارې کې په یو رینجر موټر برید شو چې په پایله کې 3 عام افغانیان ټپیان شول. په دغه پیښه کې ټپي شوي 3 کسان چې انځورونه یې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي، 2 ماشومان او یو هم د دې ماشومانو مور ده. د چاودنې له شیبې یوازې له بګنونکې ویډیو هم ډکه شوې چې پکې ماشومان د خپلې مور سر ته ژاړي. د مور بېوسه حالت چې د مرګ ژوند سره پنجې نرموي. د ماشومانو چغې هغه څه دي چې نن یې بیا د افغانانو بېوسه اوښکې روانې کړي دي. په افغانانو د تاریخ بدې ورځې همداسې دوام لري. د اوسني ناورین 2 طرفونه چې یو حکومت او بل طالبان دي، د دې پیښو په هکله هیڅ ډول مسؤلیت نه مني. افغان حکومت په خپله په فساد کې ډوب دی او د خپل مال په ملت په حال پسې نه ګرځي او ټوله هڅه یې دا وي چې په دا ډول پیښو طالبان ملامت کړي. د حکومت ویاندویان په ټولنیزو رسنیو کې د دې ماشومانو انځورونه خپروي او طالبانو ته پیغورونه ورکوي. خپل اصلي کار چې د دې ماشومانو او د دې ماشومانو د مور ساتنه وه، ورڅخه هیر دی او بیا هم دوی سرب په نوم د امنیت مسؤلین لري او ملت ته ځواب ویونکي دي. د حکومت چارواکي په خپله د طالبانو سره په دې ستونزه لري چې له دوی څخه ډیره برخه په حکومت کې غواړي. دوی د طالبانو سره د هیڅ ډول ارزښت ټکر نه لري، نه په ډیموکراسۍ باور لري، نه په کوم بل ارزښت باندې. د افغان حکومت ویاندویان او مسؤلین د دې په ځای چې د دې ډول پیښو مخنیوی وکړي، له دې پیښې هم د تبلیغاتي استفادې هڅه کوي او یا هم تش په غندنه بسنه کوي. د بلې خوا طالبان چې دعوه د دې هیواد او ملت د خادمتوب کوي، په خپلو خبرو کې به ځان د دین او ملت خادم ګڼي. هم به یې د ملت د یرغمل کولو هڅه کوي، هم د دین. د دې ډول پیښو په وړاندې خاموش دي. که څه هم طالبانو د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی او په ډیری دا ډول پیښو کې دوی لاس لري. دوی که لاس هم ونه لري، د افغانستان د جګړې فضا یې ګرمه کړې او مسؤلیت یې دوی ته ورګرځي. خو طالبانو ته هم د افغان انسان ژوند او وینه ارزښت نه لري. طالبان په دې کې دي چې څنګه قدرت ته ورسیږي، څنګه د خلکو په سر چنګک وشي، د خلکو ایمانونه وتلي، د خلکو د جهنم او جنت فیصلې وکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې، ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.